بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. لغمان کې د روغتونونو او روغتیايي مرکزونو څخه د عامه روغتیا وزارت او یونیسف پلاوي څارنه. د کډوالۍ نړیوال سازمان له استازو سره د خطرونو د کمولو پر چارو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر خبرې اترې. او په اروپا کې د روسي سختې ګرمۍ څخه د مړو شمیر له 10,000 څخه زیات شو. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنوونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده چنګاښ میاشتې 23 نیټه ده. زه زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د عامه روغتیا وزارت پلاوي او د یونیسف استازو د لغمان ولایت د یو شمیر روغتونونو او روغتیايي مرکزونو څخه څارنه وکړه. د یادو روغتیايي مرکزونو مسؤلینو او کارکوونکو خپل ستونزې، اړتیاوې او وړاندیزونه له یاد پلاوي سره شریک کړي دي. په همدې حال کې یاد پلاوي ډاډ ورکړی چې د ستونزو حل او روغتیايي خدمتونو ته ښه والي لپاره لازم اقدامات به ترسره کړي. د پیښو پر وړاندې مبارزې او چمتووالي ادارې عمومي رئیس مولوي نورالدین ترابي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د خطرونو کمولو برخه له مسؤل سره په لیدنه کې د رضاکارانو په جذب، روزنې او تجهیز خبرې کړې دي. ښاغلي ترابي د طبیعي پیښو مدیریت په برخه کې د رضاکارو کسانو پر رول ټینګار کړی او له IOM څخه یې غوښتي چې ځانګړې شوې بودیجه دې د دې پروګرام پلي کولو لپاره په سیمې توګه ولګوي. همداراز IOM د خطرونو کمولو برخې مسؤل ویلي چې کابل، کندهار او بلخ هر ولایت کې به د رضاکارانو نوي کمیټې جوړ شي او غړي به یې له روزنې وروسته په اړینو تجهیزاتو سمبال شي. د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د یاد ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو جلال آباد ښار او ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 14 تنه د نشه یي توکو قاچاق، پور او پلور په تړاو نیولي دي. د راپور له مخې له یادو کسانو سره زیات مقدار نشه یي توکي هم نیول شوي دي چې وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپېژندل شي. او وروستۍ خبره چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جون میاشتې ګرمه څپه په اروپایي هیوادونو کې د څه باندې 10,000 کسانو د مړینې لامل شوی ده. د راپور له مخې په مړ شوي کسانو کې تر 9,000 ډیره یې د 65 کلونو او له هغې پورته عمر لرونکي کسان دي. قدرمنو لیدونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.